ګورې د ټیک ټاک ملګرو دا لږ چې دی دا دغه ته لاړ جیل ته او پلار چې دی هغه مړ شو. اوس د مور چې ده که نه په هسپتال کې پرته ده او د 3 وړې خویندې دي او هغه ورسره په هسپتال کې دي او د دې سره د پیسو هېڅ درک نه لګي. نو تاسو داسې وکئ که نه چې څوک هم د دې سره امداد کولی شئ د الله د رضا دپاره ورسره امداد وکئ. زه درته دا نمبر ویمه 0345 66 بیا 888 او بیا 000. پلار یې مړ دی، رور یې په جیل کې دی، 3 ماشومان یې خویندې دي، دا موبایل ورسره دی او مور ورته په هاسپټل کې پرته ده. زه مکې ته روان یم چې زه واپس شم، زه به ورسره لازم کوم چې څونه زمانه کې کوم ورسره. که د چا سره روپۍ نه وي که نه نو دا ویډیو شیر کړئ، کیدای شي تاسو دا ویډیو چاته ورسي، او چې د چا سره یې که نه ستاسو په 100 ریالو په 200 ریالو هېڅ هم نه کېږي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده حسنین ماشوم خپل مور او پلار چې ویشتي دي د کوم په نتیجه کې چې د هغه پلار وفات شوی دی، مور یې دا وخت په هسپتال کې داخله ده. تاسو سره ما په یو ویډیو کې شریک کړی چې کله د واقع وشوه ایسیچو چې دی هغه تیمرګر هسپتال ته لاړو، د دې حسنین مور نه بیان اخیستو. نو د حسنین مور ورته ویل چې زموږ ډېره زیاته غریبي ده او انتهایي حالات چې دي هغه خراب وو. بیا داسې چل وسو ایسیچو چې کله راغی د مایارو تاڼې ته هغې کم سوشل میډیا والا ته ویل چې داسې واقع ده او ډېر زیات غربت دی او کم د علاج پیسې دا ورسره نشته. بیا داسې چل وشو چې هغه سوشل میډیا والا اعلان وکړو چې تاسو پیسې راولېږئ دې زنانه له د دې کم رور چې دی ډېره زیاته غریبي ده او کم اپریشن او دا قیسې کول غواړي. نو هغه لاړو او کم برپور مدد خو ورسره هغه هم وکړو، خو اوس هم د هغو ډېره زیاته غریبي ده. یعنی مسله دا ده کم حسنین چې دی هغه هم په جیل کې دی او دې نه علاوه 3 وړې خویندې داسې ویلی کېږي لکه هغه د حسنین نه ټول ماشومان دي، حسنین پکې مشر ګڼلی کېږي. هغه وایي ټول ماشومان دي، نو تاسو ټول ورسره امداد وکئ. کم نمبر چې تاسو ته ارشد خان ویلو دې باندې که څوک څه قسمه امداد کول غواړي په دې نمبر یې وکئ. دا د دې حسنین چې دی د هغې ماما دی، هغه د حسنین د مور سره په هسپتال کې دی، هغه ورته ولاړ دی، څه قسمه خرچه چې کېږي نو هغه برداشت کوي. بله دا خبره ده لکه زموږ پښتونخوا کې ډېر مالداره خلک شته، نو که څوک داسې کول غواړي چې د کم بچي چې د هغې باندې تعلیم کول، دې نه علاوه نور کم د صحت خیال ساتل، نور ډېرې قصې راځي په کور کې، که څوک ورسره څه قسمه امداد کول غواړي نو هغه داسې چل وکړي چې د سوشل ورکر ته پیسې مه لېږئ، هغه دې لاړ شي معیارو ته او د دې سره د پرسنل کې میلاو شي او چې څه قسمه امداد ورسره کوي نو هغه دې ورسره په هغه کور کې وکړي. یعنی که تاسو وړاندې وي که تاسو داسې سوشل ورکر دیو ته را پیسې میسې لیږئ نو دا چې دی هغه په صحیح طریقې سره هغې ته نه رسي نو بیا هسې مسله وي. نو که څوک هم مدد کول غواړي نو هغه دې ځي او په پرسنل کې ورسره میلاویږي او چې څه قسمه امداد ورسره کوي هغه دې ورسره هلته په کور کې کوي. دغه ویډیو به مخکې در سره شیر کړئ چې نور کسانو ته هم ورسي. انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو. الله په امان.